د یو خور سوال کړی دی چې وایي د ماښام اذان وشو او ما دا ګمان وکړو چې د ماسخوتن اذان وشو نو ما د ماسخوتن 4 رکعته لمونځ وکړو بیا وایي کور کې ناست وم او د ماسخوتن اذان وشو وایي ما چې ماسخوتن لمونځ خو شوی نه وایي چې نه اوس وشو نو اوس به د ماښام لمونځ بیا کوم او که نه الجواب لازم به ماښام لمونځ کوي دوه حالته جوړېدی شي دلته دوه که چېرته دې خور د ماښام لمونځ نه یې کړی او ماسخوتن لمونځ یې وکړو د ماښام د منځه په ټیم کې نو د ماسخوتن لمونځ یې ونه شو ولې ونه شو وخت نه مخکې دی دا خو واضحه شو نو اوس به څه کوي د ماښام لمونځ به کوي او بیا به پسې ماسخوتن لمونځ کوي ماسخوتن لمونځ بیا کوي ځکه چې هغه نه دی شوی او که چېرته دې د ماښام لمونځ کړی په خپل وخت کې او هماغه ټیم کې اذان وشو یعنې ماښام منظر پر بل جومات کې اذان وشو دې مطلب چې یاره ماسخوتن دی ذهن کې نه و او بیا ودرېد ماسخوتن یې وکړو نو دا ماسخوتن هم نه دی شوی ولې ځکه چې دا هم بې ټیمه دی خو صرف دومره دی چې دې حال کې د ماښام لمونځ د دې هغه شوی دی صرف د ماسخوتن لمونځ پې پاتې دی ماسخوتن دا لمونځ به بیا کوي والله اعلم